جنرال دوستم د عبدالله څخه لاره بیله کړه او ډیر ژر به د انتخاباتو پایلې د غني په ګټه اعلان شي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوستم د پایلو د اعلان د ځنډ په اړه وویل له دې زیات خلک مه اندېښمن کوئ، ژر یوې نتیجې ته ورسیږئ. ابتدایي پایلې باید کمیسیون اعلان کړي. دوستم وویل چې د ابتدایي پایلو اعلانول د کمیسیون کار دی چې د قانون او طرز العمل په اساس کار کوي. دوستم تیره ورځ د سکاټ میلر او اسدالله خالد سره د لیدنې وروسته 180 درجې بدل شوی. له دې وړاندې دوستم په 7 ولایتونو کې د رایې د بیا شمېرنې مخه نیولې وه چې له کبله یې د پایلو اعلان هم ځنډېدلی او حتی امنیتي ځواکونو اشرف غني او کمیسیون ته یې اخطارونه ورکړي وو. خو تیره شپه یې خبرې نرمې ښکارېدې او له خپل پخواني موقفه تېر شوی او داسې ښکاري چې سړي د عبدالله څخه لاره بیله کړې او ژر به د ټاکنو نتیجه اعلان او دوی به یې ومني. دا دوستم له دې خبرو وروسته عبدالله سخت وارخطا شوی او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره اړیکه نیولې او داسې ویل کېږي چې د میلر خلاف شکایت کړی او په یو شمېر نورو موضوعاتو ورسره غږېدلی. په هر حال د جنرال دوستم مخالفت له ختمېدو سره ښایي ژر په 7 ولایتونو کې راشمېرنه پیل او د ټاکنو نتیجه چې اشرف غني ګټونکی دی اعلان شي. د جنرال دوستم وروستی دریځ د عبدالله د ډلې لپاره لویه ضربه ده ځکه چې هغه په شمال کې یو پرنفوذه څېره ده او ګڼ شمېر ملاتړي لري او تقریبا په دې انتخاباتو کې د عبدالله ټیم په دوستم باندې ولاړ و. نور خو بیا ستاسو د عبدالله نوره ډله ولیدله چې تر 10,000 کسان یې هم په پلازمینه کابل کې سرکونو ته راونه شو باسلی. د تېرې جمعې په ورځ عبدالله په خپل سیاسي تابوت باندې له کمرنګه لاریون سره په خپلو لاسونو میخ ټک واهه. خو دا چې دوستم به په څه راضي شوی وي او د پردې تر شا به څه روان وي لا حقیقت نه دی معلوم. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.